ښځه په کومو ځایونو لاس وهل ډېر خوښوي چې همیشه نارینه لاس پرې ووهي؟ سلام دوستانو، په یوه نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. هیله لرم ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړی درسره سبسکرایب یې کړئ. زموږ د ویډیوګانو مقصد صرف او صرف تاسو ته لارښوونه ده. هیله کوم چې غلط مطلب ترې وانخلئ. له میرمنې سره مخکې له دې چې سیکس وکړئ نو لږ خوږې خبرې ورسره وکړئ او خبرو کې ورته په سینو هم لاسونه ووهئ او لږ لږ فشار هم ورکوئ، خو خبرو ته به هم ادامه ورکوئ او نه به یې بس کوئ او د سینو په سر به یې هم لاسونه ووهئ او د تېزو څپو ته به هم فشار ورکوئ او تر هغه به دې کار ته دوام ورکوئ چې پوه شوئ میرمن مو ښه ګرمه شوې ده. او بیا ورو شونډې هم ترې واخلئ او همداسې مرۍ او تر نامه پورې هم راشئ. له نامه یې هم یو څو مچو ترې واخلئ خو د سینو سرونه یې ډېر ترې وروئ. چې کله مو میرمن ګرمه شوه نو بیا یې د میرمنې له ملا لاندې یو بالښت هم کېږدئ او د ذکر یعنې غین لیول به مو شرمګاه ته سم برابر کړئ او د شرمګاه په شونډو کې یې سم وسولوئ. البته د ذکر سر مو د شرمګاه په منځ کې ورته وسولوئ تر هغه چې سولول تر څو د میرمنې سترګې سرې شوې او چې میرمن مو خپله ځان پسې کلک ونیسي او بیا مو ذکر په شرمګاه کې ور داخل کړئ او بیرته یې راوباسئ. دې سره میرمن ډېر خوند اخلي او دې سره میرمن ډېر ژر فارغه کېږي او ډېر خوند ورکوي او له دې سره به میرمن ستاسو تابع شي، همیشه به ستاسو خبره مني. ځکه کومه میرمنه چې په کوروالۍ کې خوشحاله وساتئ هغه بیا له تا ځان قربانوي. نو کوشش وکړئ چې میرمنه مو په سیکس کولو کې خوشحاله وساتئ او انزال ته یې ورسوئ چې سمه یخه شي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې لایک یې کړئ او که مو لا هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ او ورسره په خوا کې د ګنګړي نشان هم ووهئ تر څو زموږ له راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر شئ. مننه چې ویډیو مو تر پایه راسره وکتل.